بله اوس ما دا خبره ولیده او دا پوسټ ما ولیدو په انټرنیټ کې وایي نوی پروګرام راوتی دی چې هغه لرې نږدې کوي نو دی ورسره لیکلي دي لاندې که ته په یو جنۍ باندې مینې او دا جنۍ تا نه لري نو دې پروګرام په واسطه ته ځان ته نږدې کولی شي ته د هغې سره ویډیو خبرې کولی شي ته د هغې سره هر قسمه ملاقات به وروسته کولی شي دا خبرې دا ټول د دشمن یو چال دی زمونږ د خرابولو لپاره او زه دا نه یم چې دشمن ناکامه شوی دی زه دا نه یم دشمن د ډېر حده پورې کامیاب دی زمونږ هغه ځوانان هغه خو پرېږده د سره چې جومات ته نه راځي د سره چې منزله نه راځي هغه چې بېدینه دي هغه چې په جنکو پسې ګرځي بازارونو کې چې شراب څکي هغه چې نشې او چرس او هیروین او دا استعمالوي هغه چې ډمان دي زه د هغوی خبره نه کوم هغه خو پکې تلي تلي دي زه د هغو خبره کوم چې ځان ته دینداره وایي او مونځ اودس هم کوي هغه هم په دې فتنه کې واقع دی د جنکو تصویران ګوري فلمونه ګوري ډرامې ګوري غلط فحش فلمونه ګوري د جنکو پردو جنکو سره رابطې جوړوي او چې بیا بهر ته راوځي ځان داسې سټ راسټ کې سپینه کپړه اچولي چې بوی که یمه نو هغه زه یمه دا هر څه پرېږده سپینګیري والعیاذ بالله الله دې به موږ ټولو پردې راواچوي سپینګیري هغه په دې مرض کې اخته دي د فیسبوک په دې بیمارۍ کې او په دې شینو کې اخته دي